د جولو تیښته څه کمزورې خبره نه وه. په ټولو یې سم قیامت تیر کړ. د پیردارۍ په نظام کې لا سختي راوسته او یو ځل بیا یې د هر بندي پلټنه وکړه. د مخکې په څیر یې دا ځل هم پلانونه، چاقوګان او یو توپانچه سره د مرمیو له بندیانو څخه وویستل. معلومه شوه چې وسلوال ساتونکي د جولو په پلټنې پسې سمندر کې وتلي او امر ورته شوی و چې تښتېدلی بندي مړ یا ژوندی پیدا کړي. له دغه وخته 15 کاله وروسته کله چې زه له دې جهنم څخه راوتښتېدم، زه د یو کار لپاره های ته لاړم. هلته یو نیوزیلنډي د قمار غټ کلب جوړول غوښتل. همدغه سرمایه‌دار ښې مشورې غوښتې. زه هم د مشورو په ټیل کې ورغلم. یوه شپه په کلب کې ناست وم چې له همدغه سرمایه‌دار سره یو تورپوستې جلۍ هم راغله. په خبرو کې ویل زما یوه زړه نیا ده چې د خپلې سیمې مشهوره جادوګره هم ده. 2 کلونه مخکې له یو فرانسوي سره واده وکړ. دا یو عجیب سړی دی، کار مار هم نه کوي، تمام ورځ شراب څښي او کنځلې او دا ټول یې عادت ګرځېدلي. اگر که اوس زوړ هم دی خو شاوخوا ټول خلک ترې ډارېږي او یو وخت د فرانسې غټ بدماش هم تیر شوی. په همدې سلسله کې یو ځل د عمربند په سزا هم رسېدلی چې په ډېر تکلیف په جزیرو له پوځ څخه ګیانا تر دې ځایه را رسېدلی. ورته مې وویل ښه نو په خپلوۍ کې خو دې اوس نیکه دی، نوم یې څه دی؟ هغې وویل جولیس مارپټو عرف جولو. د خوښۍ او د جذباتو یوه مسته څپه راباندې راغله او له ځان سره یې په هوا کړم. د تیر ژوند ټولې منظرې مې مخې ته ودرېدې. په بیړه له څوکۍ پورته شوم او ورته مې وویل چې ژر ما د هغه خواته بوزه. کوم 15 دقیقې وروسته د سمندر په غاړه جوړ تک او تیاره مخ ته ولاړم. تورپوستي ماشومان یوې او بلې خواته په مستۍ لګیا وو. جلکۍ د کور دویم پورته کړم. دروازه یوې زړې ښځې پرانیسته. سر تر پښو یې راته وکتله او په خپله ژبه کې یې څه راته وویل. بیا یې د ننوتو اشاره وکړه. په یوه تیاره کوټه کې چې بر سر کې د تیلو ډیوه بلېده ولاړ وم. د کوټې بل اړخ ته د مایانو خوسا غوښې پرتې وې. له بوی نه طاقت نه کېده. زړې ښځې د کېناستو ست وکړ او نور یې په زوره د جولو نوم واخیست. په ځواب کې لکه د ځنګل د ځناور په څیر چې وغورېږي او بیا یو څوک د لرګو په زینه په راکوزېدو ښکاره شو. په تن یې معمولي کالي، په چپ لاس کې د شرابو بوتل چې په راکوزېدو کې به یې هم غړپ ترې کاوه. کله چې لږ راخواته شو نو له سمدستي کنځلو یې شروع وکړې. ویلې چې څوک راغلي. کله چې لږ ښه خواته راغی او ښه ورته ځیر شوم، ناڅاپي یې بوتل ایسته وغورځاوه. له خوښۍ څخه یې څېره وغوړېده او له وار سره په داسې کنځاو سر شو چې د یو ملګري مینه، شکایتونه او ګیلې پکې خوندي وي. ویلې د لیوه زویه، حرامي، د سپي زویه، دا ته یې پیپلنه، یقین مې لا نه کېږي، لا تر اوسه ژوندی یې. د یو معصوم ماشوم په څېر راغاړې ووت او په زوره یې وژړل. زما له سترګو هم بې اختیاره اوښکې ورته روانې وې او ما هم په ځواب کې ورته ښې کنځلې وکړې. خپلې زړې ښځې ته په کنځا یې وویل څراغ راوړه چې د خپل دوست مخ خو سم ووینم. زړه بوډۍ زموږ دې ناتمامه تماشې ته حیرانه ولاړه وه. جولو ورته وویل چې لاړه شه او زما د دوست لپاره تر ټولو ښه خواړه تیار کړه چې نن شپه به ټول په مجلس تیره کړو. په ډېره مشکله مې پخلا کړ چې نن شپه نه بله ورځ به ټوله له تا سره تیروم، خو اوس مې کار دی. اوس یوازې د دې لپاره راغلی وم چې د سنټ مارټن څخه څنګه تر دې ځای راورسېدې. یوه بې دریغه خندا یې وکړه. ویلې هغوی ډېر کوښښ وکړ چې زه بیا په لاس ورشم، خو زه داسې ځای راوتلی وم لکه له کمان څخه چې غشی ووځي. کوم تکلیفونه او مصیبتونه چې په ما تیر شول یو کتاب پرې ډکېږي. له هغه ځایه کولمبیا ته راغلم، بیا پاناما ته راغلم او بیا د خنزیر زامنو هلته په قرار هم نه پرېښوم. آخر کوسټاریکا ته راغلم او بیا خپل قسمت جیماکا ته راوستم. کوم کار مې نه وزده، هماغه بدماشي مې شروع کړه. هلته هم له پولیسو تنګ شوم، بیا سمندر ته وغورځېدم. په سمندر کې یوه هفته لار رانه ورکه وه. آخر دلته راغلم او دغه توره جادوګره شیشکه راباندې میینه شوه او لا تر اوسه د دې په قید کې یم.
بس مزید او زه یم. دا و د وروسته وخت کیسه. راځم خپلې کیسې ته. د جولو تیښتې په اور د تیلو کار وکړ. همداسې په خپلې بېوسۍ او ناهیلۍ ژړا راتله. زه په همدې حالت کې چې چاټل راته مسک مسکېده، په سر مې داسې سوک وواهه لکه سپی داسې وکړنچېده او په منډه رانه لاړ ووت. فرینډس په خندا راته وویل په پلنه دا د سپي زوی که تا نه وی وهلی یقین وکړه چې اوس به د ده زمرګ زما له لاسه و. ویل یې اورېدلي مې دي چې د جولو په نوم څوک تښتېدلی، ستا خو به څه نه و؟ ما یوازې سر ورته وخوځاوه. هغه راغی او په بستر راسره کېناسته. ویل یې زه یو صفا سړی یم او تم زما په نظر یو صفا سړی یې. زما نور دلته خلق په تنګ شوی، په رشوت ورکولو نور ستړی شوی یم، نور مې له وسه نه کېږي. کله مې دا زړه راته وایي چې 4 دې مخکې وژلي، که یو څو نور وژنې څه ټکه به راوغورځېږي. زه خو که هر څنګه وي ځان له دې ځایه باسم. ستا څه اراده ده؟ که جولو له هغې سختې پیرې څخه تښتېدلی شي نو ولې موږ نشو تښتېدلی؟ او یو څو ورځې مخکې مې له یو آزاد بندي سره پیژندګلوي هم شوې ده او دا یې هم راته ویلي وو که یو څه پیسې راکړې نو د تېښتې چانس به درته برابر کړم. په سمندر کې بې شمېره جزیرې شته، په یوه کې به پناه واخلو. د وخت په تېرېدو سره به په کومه غټه بیړۍ کې په یو څه چل ځان وباسو. له هغه سره مې پخه ژمنه وکړه چې په دې کار به عملي کار کوو، ځکه کله مو چې بیګني ته ورسوي بیا له هغه ځای څخه واته سخت څه چې ناممکن دي. خو زه یوازې د ډیکا لپاره منتظر یم. هغه هم خوښه راسره وکړه چې د هغه انتظار به وکړو. د څو ورځو په تېرېدو سره دواړه یو پر بل ښه ډاډه شو او دا مو له ځان سره ښه غټ قسم وکړ چې له دې ځایه به پښې سپکوو. موږ دواړو په روغتون کې د نور وخت تېرېدو پلان هم جوړ کړ چې د ډاکټر له لورې له روغتونه د وتو امر راغی. بس دا د وینې غړپ مو هم وکړ او بیرته د مابس ته راوستل شو. دلته خبر شو چې ډیر بندیان یې د بیګني په طرف وړي او د پاتې بندیانو وار هم رانږدې شوی. په یوه شپه یې جان کلاس په زخمی حالت کې زموږ واټ ته راوړ. دغه سړی په یوه زمانه کې زما نږدې دوست تېر شوی و. کله چې مې وپوښتل چې ولې زخمی شوی نو ویل یې چې د شپې له خوا چا ناڅاپه حمله راباندې وکړه او بیا یې له پاسه بد کالي راباندې واچول. له ښه نصیبه دلته یو څوک را پیدا شوي او زه یې پر ځای بېهوښه پرېښی وم. هغوی کیدای شي چې زما پلان ته غله وو چې 3000 فرانکه پکې خوندي وو. د جان حالت یو څه د اندېښنې وړ و. زما لاس یې په لاس کې ونیو او ویل یې پیپلنه ته د موږکانو په شان ژوند خوښوې. آیا دا هم ژوند دی؟ له دې خو مرګ څو وارې بهتر دی. زه رښتیا وایم کله چې مې صحت لږ ښه شو نو له دې ځایه به د وتلو کوښښ کوم، هغه که زما په مرګ هم تمامیږي. دریغ نه ترې کوم. ما یې لاس په لاس کې ټینګ کړ او ورته ومې ویل ما هم همدا اراده کړې، یو بل ملګری هم لرو، خو زه یوازې ډیکا ته انتظار یم. خو داسې معلومیږي چې انتظار هسې بې ځایه دی. موږ باید خپلې خبرې ته د عمل بڼه ورکړو. نور د خبرو وخت لاړ. ما پلان داسې جوړ کړی چې زموږ په واټ کې 3 ساتونکي وو. موږ باید په هغوی ځان برلاسي کړی وای او د هغوی د ریښې مو ترلاسه کړی وای او له هغه سره لیدل ضرور وو. کوم چې فرینډس ته یې ویلي وو چې د پیسو په بدل کې به د وړې کښتۍ بندوبست وکړي. په بله ورځ مو د فرینډس په پیژنګلوۍ له هغه سړي سره هم ولیدل. هغه له شکله یو بدکار او مکار سړی معلومېده او یو پخوانی مجرم و چې اوس د یو آزاد بندي په څیر اوسېده. په څیره کې یې 2 مخکینی ژور فرارونه او یو سترګه یې شنه او بله تکه سره وه چې همداسې اوښکې او مرداري ترې روان و. شپږم حس مې همدا راته ویل چې سړی د باور نه دی، خو موږ مجبور وو. ویل یې زه ستاسو لپاره د یوې وړې کښتۍ چې 5 کسه به پکې ښه په اسانۍ سفر وکړي، یو ډرام اوبه، یو څه بسکټ او 3 راشپیلونه او 5 بوتله شراب، خو د دې په بدل کې زه 2500 فرانکه غواړم او هغه هم مخکې. را روانې 3 شپې سپوږمۍ نه راخیږي. تاسو باید په دغو شپو کې د تېښتې غم وخورئ. زه به کښتۍ د روغتون د شمال دیوال ته راولم او انتظار به مو کوم. د هغه خبرې مې په سکون اورېدلې.
په یوه باندې مې هم باور نه کېده مګر کومه نیوکه مې نه وکړه. کله چې ترې روانېدو نو ویلې پیسې به کله راته رارسوئ. زه یې مخکې غواړم په دې کې به کوم رعایت نه وي. ډېره سخته غوسه راغله خو څه مې ورته ونه ویل. ما ورته وویل چې د سایري په لاس به یې درولي وو. د سایري له نوم سره خوښ شو او پرته له څه ویلو راڅخه بیل شو. له جان او فرینډ سره مې یو ځل بیا خبرې وکړې. هغوی له ما نه زیات تېښتې ته په 2 پښو ناستو. بس په همدې ورځ مو د سایري په لاس پیسې ورولېږلې. جان ډېر په امید او خوښۍ کې و خو زما زړه او ضمیر به بیا ملامتولم چې ډیکا پرېږدم او زه به ترې ځم. د غرمې مهال چې چاټل د ډیکا پیغام راته راوړ هغه زموږ له پلانه خبر شوی و او موږ ته یې په خوښۍ پیغام راستولی و چې له وخت څخه ګټه واخلو او په دې خبره مې د زړه بوج هم کم شو. خو بیا مې هم له زړه څخه نه ووت او پرې خفه وم. موږ 3 کسانو خو د تېښتې پلان جوړ کړ خو د باندې ساتونکو او یو د دیو په شان حبشي ساتونکي لپاره موږ بې له وسلې کسان ناکافي وو. یو کس مو باید له ځان سره شریک کړی وای خو څوک را شریک کړو؟ په چا باور کول هم سخت و. پیرولی خوښوو خو نه پوهېږم چې په کوم ځای کې و. خواته مو کوکسي د کاریکا یو سړی و. جان ته مې د هغه وویل. هغه وویل نه هغه بې زړه او ډارن خلک دي پرې نیول کېږو. موږ لا په همدې سوچ کې وو چې د ماترو په نوم یو هلک زموږ خواته راغی. دغه هلک به د 18 کلو په عمر کې و. په 14 کلنۍ کې یې په پیرس کې د یو ټیکسي ډرایور وژلی و. دلته به هر بندي او افسر دلچسپي ورسره ښوده. له رنګ څخه بې دریغه سپین و. کله چې راخواته شو نو د سګرټ غوښتنه یې وکړه. په ذهن کې مې په تیزۍ سره دا سوچ راغی چې د حبشي دیو لپاره ماترو کافي دی. ماترو مې ځان ته کړ او واده مې ترې واخیسته چې چاته به نه وایي او بیا مې له خپل پلان څخه خبر کړ. حبشي دیو هم ماترو ته سپی کېده. ماترو هم را سره ومنله. کله مې چې جان او فرینډز ته وویل هغوی هم را سره ومنله. ماترو هم حبشي ته تار ورسست کړ. د شپې ماترو له موږ سره ویده و چې حبشي راغی او ماترو یې له پښې وښوراوه او نور د حمام په طرف ولاړل. ماترو چې کله ماته وکتل اشاره مې ورته وکړه. هغه هم پسې ورغی. د یو څه ځنډ وروسته ماترو راغی. بیا مې ورته وویل چې سبا شپې ته له نیمایي شپې وروسته واده ورکړه او سبا او پلان ته د عمل جامه هم ور واغوندو. په بله شپه حبشي بیا راغی. ماترو بیا د شپې واده ورکړه او لاړ. له هغه وروسته بیا سایري راغی او ویلي چې کښتۍ به تیاره وي. جان د خپل کټ پښه وکښله او هر څه ته تیار شو. په 3مه شپه هر طرف ته خاموشي وه. ټول بندیان خاموشه وو. یوازې موږ وو چې د حبشي انتظار مو کاوه او یو پیردار و چې ویښ د واټونو په خوله کې ولاړ و. د حبشي انتظار اوږد شو. پخه شپه وه چې حبشي په غلیو قدمونو راغی او ماترو یې وښوراوه او بیا د حمام په طرف لاړ. ماترو هم پسې ورغی. لږ وروسته موږ 3 واړه هم پسې ورغلو. په موږ کې یوازې له جان سره د کټ اوسپنیزه پښه وه. 3 واړه ورته د حمام په خوله کې ولاړو. کله چې حبشي دیو راووت او جان یې ولید داسې یې په سر وواهه چې له وار سره یې له خولې څخه اخ هم ونه وخوت او ډیری په ځمکه وغورځېد. زر مو د حمام شاته ور واړوو. جان یو ځل بیا په سر وواهه. د ژوند چراغ یې ور مړ کړ. ما ژر د ریشي ترې وایسته او په تن مې کړه. د باندې 2 پیرداران نور هم وو. ماترو ورغی او ورته یې وویل چې حبشي هلته بې هوښه پروت دی. نه پوهېږم څه پرې شوي، تاسو راشئ. هغوی اول حبشي ته کنځاوې وکړې او راغلل. له راتلو سره مو هغوی هم ښه برابر کړل. د حبشي د ریشي په ما کې آزاده وه چې په تیاره کې چا نه پېژندلو. د باندې راووتو. یو بې دریغه یخه هوا چلېده او هر طرف ته خاموشي وه. په احتیاط مو هر قدم اخیسته. یو ځل له پاسه کړکۍ راباندې رڼا وکړه. 4 واړو په یو ځای پروت وکړ. وروسته مو فکر شو چې په تن مو د ساتونکو د ریشۍ دی. پروت ته مو کوم حاجت نه و. موږ د احتیاط لمن نیولې وه. کله چې په ډېر احتیاط او ډار د روغتون دیوال ته ورسېدو نو د خاردار سیم سره مخ شو.
چې په ټول پلان کې د غلانتي خاردار سیم راڅخه پاتې شوی و او هیڅ فکر مو ورته نه و شوی.